Bună grandă mine اوله بیا هم ښه راغلاست. بلې ویډیو ته په یونې ویډیو کې زه تاسو ته بیا د ام پاس می پاس په نامه کوم اپلیکیشن څه ده چې موږ ته فري ارنینګ راکوي. یو ټوکن تقریبا $4 قیمت لري. په دې کې ما بله ویډیو تاسو ته ملګرو په یوټیوب کې جوړ کړی چې څنګه کولی شو په دې کې مثلا کار وکړو، په دې کې څنګه کولی شو اکاونټ پکې جوړ کړو او څنګه کولی شو د څخه د ورځې تر $4 پرې وګټو. نو ملګرو په یونې ویډیو کې تاسو ښیم چې د می پاس کوم اپلیکیشن چې ده په دې کې څنګه کولی شو کار وکړو، یعنې پیسې پکې سټیک کړو او د څخه د کوم کوین چې دی د می سی په نامه هغه ترې ویډرا کړه او ویې بس او نغدو پیسو ته یې واړوو. نو ښه ملګرو که چیرې مثلا تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه نه یې زده، نو تاسو به راسئ زما یوټیوب چینل ته د بلاسکس په نامه. نو دا کومه ویډیو چې ما جوړ کړې تاسو دلته ښکاري، مثلا دلته مې لیکلي هره ورځ $4 وګټئ فري بغیر له کار کولو څخه. نو دغه کې تاسو کولی شئ چې د می پاس په اړه معلومات وګورئ او د می پاس په کې د اکاونټ جوړولو طریقه زده کړئ. نو په یونې ویډیو کې ملګرو د می پاس په اړه زه تاسو درښیم چې څنګه کولی شو په می پاس کې زیات کوین وګټو او څنګه کولی شو هغه خرڅ کړو. نو د دې لپاره ملګرو تاسو به چې کوئ دلته ګورم بل ویډیو کې ما تاسو ته ما ته تقریبا یو ام ای سی ټوکن ور سره رسیده. نو دلته اویلیبل پلان راته 0.1 راته ښیي. نو دلته راسره تقریبا 1.1 ام سی ټوکن سره ښیي. دغه ملګرو تاسو وینئ دلته 1.1 ام سی ټوکن چې دی دغه د ما سره د سټیکینګ دی څه ده. دلته ګورئ چې لیکلي ما سټیکینګ دغه ما په سټیک باندې لګوي، د باندې ما ته ګټه راکوي او دغسې ده ما سره اویلیبل بیلانس دی دغه ملګرو دغه ځای کې. دا زه کولی شم چې خرڅ کړم، ویډرا یې کړم او نغدو پیسو ته یې واړومه. نو ښه ملګرو د دې کار لپاره به تاسو چې کوئ دلته زه راځم ماسټیکینګ داسې ما ته چې ګټ راکړی دغه د 1.1 ام سی ټوکن چې ما چې ګټ راکړی که نه، په ده به تاسو دلته ورته کلیک کوئ ملګرو. نو په ده چې کلیک نو په دغه اپشن به تاسو دلته اول ورته کلیک کوئ څه ده. په ده چې دلته ورته کلیک کوئ ملګرو نو دلته تاسو ته فري ارنینګ روانه دلته تاسو ته ښیي تقریبا 0.2015 ټوکن ما ته اوس هم فی الحال مثلا ګټل کېږي. نو د دې لپاره د کلیم لپاره ملګرو اول خو زه تاسو ته بیلانس ښیم چې دا کلیم کېږي که نه. نو دلته تاسو ملګرو د ما بیلانس وګورئ څو ده 0.0 ملګرو څو ده 0.81 ده 0.82. نو زه اوس د سټیکینګ باندې کلیک کوم او هغه کلیم کومه. نو بیا په دې باندې کلیک کوم دلته په چې باندې ورته کلیک کوئ کلیم ریوارډ. تاسو د سټیکینګ طریقه هم درښیم ملګرو څنګه کولی شو په دې کې سټیک وکړو. نو کلیم ریوارډ باندې کلیم دلته کنفرم ویډراول باندې ورته زه کلیک کومه. نو دلته بیا کنفرم باندې ورته کلیک کوم نو زه لوډینګ اخلي او دغه دلته به زه خپل کوډ ورکړم کوم کوډ چې ملګرو ما تاسو ته ښودلی و چې تاسو به دا کوډ ورکوئ نو هغه کوډ به تاسو دلته ورکوئ. نو دغه د ملګرو کنفرم ویډراول به باندې روان رسېده. نو دغه کوم هغه چې دلته ګورم ملګرو ما ته وایي سکسیسز دومره مثلا د سټیکینګ څخه ما ته ګټه راغله. څه ده ملګرو دلته ګاز فیس مې ورسره اندازه کټ کړي. نو دغه اندازې باندې تاسو کولی شئ ملګرو دغه څخه ګټه واخلئ ورځنۍ ګټه څه ده. نو دلته ګورم ملګرو 0.15 ام سی ټوکن سو. ښه ملګرو نو زه اوس غواړم تاسو ته د سټیکینګ طریقه درښیم او د څخه د ګټې طریقه درښیم. نو ملګرو چیرې کې تاسو اول په ام سی ټوکن کې اکاونټ جوړ کړئ څه ده. په اول ځل ام سی ټوکن کې اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو تقریبا یو ام سی ټوکن درکوي. یو ام سی ټوکن په دغه ځای کې درکوي ملګرو چې دا تایر په سټیک باندې لګېدلی یعنې تاسو ته ګټه درکوي. او تاسو په لینک باندې چې کوم ملګري ورته دعوت کوئ ورته راغواړئ نو تاسو تقریبا په هر نفر باندې چې ورته انوایټ کړئ تاسو ته تقریبا 0.1 ام سی ټوکن درکوي. چې دغه 0.1 ام سی ټوکن تاسو هم کولی شئ په چیش باندې په سټیک باندې ولګوئ. نو د دغه لپاره تاسو کولی شئ په سټیک باندې ولګوئ او تاسو زیاته ګټه ترې واخلئ. نو د دې لپاره به تاسو راسئ په شیشې دلته به کلیک کړئ په مای سټیکینګ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ څه ده. په دم چې کله کلیک ملګرو نو دې څخه بعد به تاسو چې کوئ دلته به راځئ په د بار کوین کې دا نشان وینئ ګو ټو سټیک په ده به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو. نو ګو ټو سټیک باندې چې کله کلیک ملګرو نو دلته به تاسو راځئ په شي باندې ورکلیک کړئ په دغه باندې به تاسو 25 لیکلي په ده به تاسو ورته کلیک کړئ. نو په دم چې کلیک نو دلته تاسو ته وایي چې اماونټ نو دلته تاسو به خپل اماونټ ولیکئ تقریبا مینیمم 0.01 ټوکن دی څه ده. زه ملګرو اوس ورته لیکم دلته ورته لیکم 0.01 ورته لیکم 0.01 زه تاسو ته فقط د هغه طریقه څنګه په دې کې سټیک وکړم. نو د دې لپاره زه دلته چې باندې ورته کلیک کوم سټیک ناو باندې به زه ورته کلیک کوم. دا ملګرو زه سټیک ناو باندې ورته کلیک کوم نو دلته بیا کنفرم باندې ورته کلیک کوم نو بیا کنفرم باندې ورته کلیک کوم بیا خپل کوډ دلته ورکوم ملګرو. نو بیا لږ لوډینګ اخلي او دا صفحه ماته او دغه کوم بیلانس ما ورته ټاکلی ده نو دغه په سټیک باندې روان دی او دا ماته مثلا په سرمایه ګذاري باندې روان دی څه ده. نو دا د ملګرو ماته سکسیس ویلې او دغه کوم بیلانس چې و د ماته تقریبا دا په سټیک باندې ولګېدل. دلته ګورئ ملګرو تاسو ته ښکاري 0.1 ام سی ټوکن ما سره جمع شوله. نو ملګرو تاسو به دلته اکاونټ ته نه ګورئ چې 1.2 دا خو تاسو سټیک ده څه ده
تاسې اویلیبل بیلانس به دلته ښیي. دلته اویلیبل بیلانس که 0.7 نو تاسې کولی سئ دغه ویډرا کړئ او خرڅ کړئ او نغدو پیسو ورته واړوئ. نو نغدو پیسو ته څنګه اړول سئ ملګرو، په دې جې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې ډاپ. په دې هم چې کله ورته کلیک کابل ویډیو کې ما تاسو ته هم ښودلی نو دلته بیا په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ په دغه چې کې. په دې هم چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته نو دلته تاسو ته یو بل سایټ راخلاصېږي او په دغه سایټ کې تاسو کولی سئ چې دغه خرڅ کړئ. نغدو پیسو ته یعنې SDT ته واړوئ او خپل بایننس ته هم ترې ولېږئ. نو دلته تاسو نه ملګرو ایمیل غواړئ په دې ځای کې او دلته هم پاسورډ درڅخه غواړي نو دغه دواړه به دلته تاسو ورکړئ. زه خپل ایمیل او پاسورډ دلته ورکومه. نو ښه ملګرو دلته هم کله چې ایمیل اکاونټ ورکړئ نو تاسو به اکاونټ پکې لرئ او که نه لرئ دلته به رجسټر باندې وکړئ ګو ټو رجسټر او اکاونټ به پکې جوړوئ او که چېرې اکاونټ نه لرئ نو دلته بیا کلیک کړئ می پاس. می پاس اپلیکیشن سره به واسطه په دې باندې زه ورته کلیک کوم دا خط به ورته راکش کړي. دا هم چې کله ورته کړئ ملګرو ویریفاید باندې کلیک کړئ سیده ویریفای خپله کېږي نو دلته باید تاسو څه کوئ دلته به دا کنیکټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په ده به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو دغه ده ما ورته کلیک کړه سیده می پاس اپلیکیشن ته راغلی ده. نو او ترانزیکشن سکسسفول نو دلته به کار نه دی بیرته به راسئ همدغه سایټ ته سیده دا ده ملګرو زه سایټ ته بیرته راغلمه نو دا خپله لوګین سوم زما اکاونټ پکې راخلاص سو. نو په دغه طریقې تاسو کولی سئ دلته MC ټوکن خرڅ کړئ. نو خرڅولو لپاره به دلته ملګرو دا مثلا یو نفر ده بیلانس ورکوي تقریبا وایي ویلیدی سي مثلا یو MC ټوکن تقریبا زه په 3.92 SDT اخلم تقریبا $4 سره مثلا دا د پاکستان دمه ویلې سي تقریبا $4 زه دا یو MC ټوکن اخلم. نو په دې باندې زه تاسو ته طریقه درښیم مثلا سیل باندې ورته کلیک کړئ دلته سیده په دغه سیل باندې زه دلته ورته کلیک کومه او دلته به تاسو اماونټ اف سیل مثلا دلته راته لیکي چې اماونټ اف سیل تاسو نه خرڅوئ نو زه مثلا ورته لیکم چې 0.0 مثلا ما سره ټوکن دی څه کېږي او که نه کېږي سیده نیکسټ باندې ورته کلیک کوم وګورو نو دلته ماته وایي چې 0.0 ویل سیل مثلا دلته 3 سیل راغلی سیده نو زه دلته ورته کلیک کوم چې 0.1 نو دلته ماته وایي چې تقریبا تاسو که 0.1 ټوکن د MC خرڅ کړئ نو تقریبا تاسو ته $0.392 دررسېږي. نو که زه ورته دلته کلیک کوم ملګرو زه غواړم یو MC ټوکن خرڅ کړم سیده زه ورته لیکم چې یو MC نیکسټ باندې ورته کلیک کومه نو دلته ورته وایي چې 3.92 SDT تاسو ته رسېږي. نو دا په کومه طریقې رسېږي دلته ملګرو تاسو به راځئ بیا دلته به چې ورته کلیک کوئ کنفرم باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. نو کنفرم باندې چې کلیک کوئ ملګرو نو دلته بیا کنفرم باندې ورته کلیک کړئ نو ګوره your address chat has in person balance نو دلته ماته وایي چې تاسو بیلانس مثلا کمپلیټ نه ده ستاسو بیلانس کم ده نو تاسو ته مې ویلي وو چې می پاس اپلیکیشن کې ستاسو کله 0.0 کوین ټول کړئ یعنې MC ټوکن ټول کړئ نو تاسو کولی شئ چې خرڅ کړئ او که څوک MC ټوکن هم لري موږ خپله هم ترې اخلو نو موږ ته په شخصي کې مسیج کوئ ټلیګرام چینل هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته هغلته موږ ته کولی شئ چې کمنټ کې یا شخصي کې مسیج وکړئ نو موږ هم یو MC ټوکن تقریبا په $3.5 ترې اخلو. نو ملګرو دغه وس د MC ټوکن څخه د پیسو ګټلو طریقه چې څنګه کولی شئ د MC ټوکن څخه پیسې وګټو او نغدو پیسې ویډرا خپل بایننس ته پیپال ته هر یو ته تاسو غواړئ ویډرا کولی شئ. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه کې ویډیو مو چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ او دغه لینک باندې ویډیو په ډسکرپشن کې خلګي تاسو کولی راسه پکې او اکاونټ کې جوړ کړئ او کوم کوډ تاسو په سکرین ښکاري دا کوډ حتما په اکاونټ جوړولو په وخت کې وکاروئ ځکه تاسو ته یو څه اندازه فري MC ټوکن درکوي. تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مخ ته مو ښه شه.